السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله افضل. بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې ښایسته او داسې ښکلی داسې نایاب اپلیکیشن راوړی دی چې یقینا تاسو ټولو به تر اوسه پورې خپل په موبایل کې استعمال کړی نه وي. د 2021 بالکل کوم فرش اپلیکیشن چې دی هغه درته په نننۍ ویډیو کې درښایم. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې تاسو یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړل دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د نوي ویډیوز اپډیټس تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، سمپلی تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو ته به یو داسې شانتي انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته نه به اول تاسو څه وکړئ، ټوټل سیټینګز به وکړئ. دلته کې اولنی تاسو له راکړی دی بیټري سټایل، دا وګورئ. دا تاسو کتلی شئ د دې ځینه کم بیټري سټایل چې دی هغه تاسو بدلول غواړئ، څه پکې کول غواړئ نو پکې تاسو کولی شئ. دا وګورئ مختلف سټایلونه یې درله راکړي دي. مثال په طور چې کم یو هم خوښ وي نو هغه له دې ځای نه تاسو څه کوئ، له دې ځای نه سلیکټ کړئ. نو زما دا کم چې دی دغه مې خوښ دی، دغه مې ولګولو. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې شو کم پوینټر چې دی هر څه چې دی هغه ټول له دې ځای نه سلیکټ کړئ. دغه شان د کم کلرفل څه چې دي ټول له دې ځای نه دغه آپشنان سیټ کړئ. دغه شان د اوس راشي د دې چې کم سایز دی هر څه چې دي کم موډ هر څه چې دي هغه ټوټل تاسو ته دې ځای نه څه کولی شئ، سیټ کولی شئ. دغه شانتې دا وګورئ تاسو کم کلرز یا هر څه چې د کیپیسټي چې ده دا ټوټل مکمل تاسو ته دې ځای نه څه کوئ، بدل کړئ، خپل له خوښې پرې ولګوئ. ټیک ده، اوس چې کله تاسو ته دې نه بیک راشي دلته کې تاسو له راکړی دی ټیکسټ آپشن، مطلب ته پسې لیکل غواړئ کم ټیکسټ چې دی هر څه چې دی هغه تا ته څنګه ډسپلی کړي، مطلب د هغې ښودنه چې د هغه تا ته په څه نمونه کې وښایي. دغه شانتې پسې چې تاسو راشئ دا وګورئ چارج آپشن دی. ټیک ده، چې کله تاسو موبایل خپل چارج ته کېدئ نو تاسو بیا غواړئ چې تاسو د موبایل کې انیمیشن چې دی کم تاسو په موبایل چې څه راځي چې هغه پې څه راشي. دا وګورئ شو چارج سټیټس هر څه چې دی ټول یا ډفرنٹ کم کلرز چې دی هغه استعمالوئ. دغه شانتې اوس والپیپر دی په بیک ګراؤنډ کې کوم والپیپر تاسو استعمالول غواړئ نو هغه والپیپر چې دی هغه هم تاسو ته دې ځای نه څه کوئ، سلیکټ کړئ. اوس دا هر څه چې تاسو ته دې ځای نه هر څه سیټینګ وکړو، اوس راشئ دلته کې سیټ والپیپر آپشن به تاسو ته دلته کې دا به تاسو ته دې ځای نه وکړئ نو دغه شانتې به دا تاسو سیټ کړئ په ہوم سکرین باندې. اوس د دې یوه فایده غټه فایده څه ده، مطلب کومه خاص د کار فایده چې دا هغه دا ده چې کله ستاسو موبایل کې مثال په طور زما موبایل کې اوس 95% چارج دی، چې کله زما د موبایل دغه چارج چې دی دا کمیږي، مثال په طور دا 94 له راځي، 93 له راځي، 92 له راځي، نو دا به د والپیپر کم بیک ګراؤنډ چې دی ما سره د موبایل والپیپر چې دی دا به ماله خود به خود چینج کوي. مطلب د 1% د کمیدو سره به زما د موبایل کم بیک ګراؤنډ چې دی کم والپیپر چې دی دغه به ما سره چینج کېږي. ملګرو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.